څونه چې زما معلومات دي په دا راتلونکي مجلس کې به هم د افغانستان په موضوعات باندې خبره کېږي. افغانستان مستقبل څنګه غواړو او افغانستان کې څنګه ثبات راتللی شي، په افغانستان کې څنګه سوله راتللی شي، څنګه دغه ثبات او سوله په یو دوامداره ثبات باندې بدلېدلی شي. او هغه خلک چې د طالبانو د راتګ څخه تشویش لري، اندېښنه لري، هغوی به خپل سوالونه مطرح کړي او لپاره به جواب ویل کېږي. په مجموع کې دا د سولې لپاره د افغاني ډیالوګ یا د افغاني سولې لپاره د افغانستان د مستقبل لپاره یو تعداد دی چې تعداد په مسکو کې شو سوی د تسلسل دغه لپاره دی چې هغه تکمیل کړي. نو د افغانستان موضوع به ځکه د زما څونه معلومات دي د امریکانو سره د طالبانو خبره یوازې د امریکانو په موضوعاتو باندې ده او دوی نه غواړي چې په امریکان د افغانستان په داخلي موضوعاتو کې دخل کړي او د افغانستان داخلي موضوعات یوازې د افغانانو سره دوی غواړي شریک کړي او په هغه باندې ورسره خبره. طالبان خپله مبارزه برحقه بولي او حکومت ځان حکومت بولي. څنګه کولی شي چې د دې په منځ کې یو بدیله لاره پیدا شي؟ زه فکر کوم دغه ډیالوګ چې دی که په یو شکل باندې افغانستان هم ځان داخل کړي د افغانانو په حیث باندې، نو دا کېدلی شي دا موضوع ته د حل لاره پیدا کړي. مطلوب خدا ده چې یو پایدار سوله په افغانستان کې، ثبات په افغانستان کې، یو مستقل او خپلواک او باثبات افغانستان ولرو. دا چې حاکم څوک دی او مسؤل څوک دی دا مهمه نه ده. دغه دپاره دا ډیالوګ زه فکر کوم کېدای شي دا دوامدار هم شي او پراخ هم شي. زما چې څونه معلومات دي افغانستان حکومت ته دغه لیست ورکول شوی دی. د قطر یو استازی د مطلق القحطاني په مشرۍ باندې راغلی و تېره هفته او د ډاکټر صاحب سره یې لیدلي دي، لیست یې هم ورکړی دی او دا یې ورته ویلي چې تاسو خپل لیست راکړئ څوک پکې اشتراک کوئ. نو دعوت ورته رسېدلی دی. دا دعوت د طالبانو لخوا نه دی، دا د قطر لخوا دی. د قطر لخوا ټولو چې په دغه کې پروسه کې شریکان کېږي، کوربه به قطر وي، دعوت به هم دوی ورکړي او کوربتوب و مصارف به هم دوی په غاړه اخلي. نو دعوت زه فکر کوم هم طالبان ته ورکول شوی دی، هم سیاسیون و هغه چې د دوی په نظر مخور خلک یې، مؤثر و متنفس خلک وي، هغوی ته هم ورکول شوی دی او افغانستان حکومت ته هم ورکول شوی چې په دې کې اشتراک. زه فکر کوم طالبان په دې کې ستونزه نه لري چې افغانان په مجلس کې اشتراک وکړي، خو دا چې دوی د یو رسمي موقف څخه خبر وکړي چې موږ د افغانستان حکومت یو او طالبان یو ډله د دغه نه مني. فکر زما په نظر دا دی چې واحد موقف د دې خوا څخه طالب یو لوري دی، مخالف بل لوري دی، د جګړې اړخونه دي. که یو واحد موقف د هر طرف ولري دا په ګټه ده، کېدای سره نږدې شي دا چې د مختلفو موقفونو څخه خبر وکړي. نو دا ده، خو انحصار د یو موضوع دا ښه نه دی. فکر کوم هېڅ بهرنی باید په دې کې نه وي. زما چې څونه معلومات دی لکه په مسکو کې چې وشوه، حتی د هوټل خدمه هغه انتظام کوونکي چې مجلس یې انتظام کړی و او مدیریت د مجلس دا ټول د افغانانو سره و او ټولو په خپله ملي ژبه باندې خبرې کولې. د قطر پروسه هم داسې باید وي. یوازې د افتتاح لپاره چې کوربه دی قطر هغه کېدای شي په دې کې د ښه راغلاست لپاره یو دغه وکړي، استقبالیه وکړي او بېرته ووځي. نو دا ټوله موضوع د افغانانو ده، په دې کې هېڅوک نشي داخلېدلی چې افغان وي. اما خلیزه که د یو افغان په صفت داخلېږي خو مشکل نه دی، خو که د امریکا د استازو په صفت یې بیا فکر نه کوم. د امریکا او د طالبانو په مابین کې دغه دوه موضوعات دي چې کېدای شي په دې باندې توافق هم شوی وي، خو لینک د نور موضوعاتو سره ورکړي. د امریکانو انټرست دا دی چې دوی باید هر څه په پاکیج کې ولري. دا د روډ میپ په شکل باندې یو پلان وي چې ابتدا د کومه ځای کېږي او انتها په څه باندې ده، داسې یو دغه وي. او د طالبانو دپاره هم د ارزښت لري، خو هغه چون بې اعتماده دي، امریکا یو قوت دی دلته اشغال دی، هغوی سره هر څه په ګارنټي باندې پرمختګ غواړي او دا سټپ بای سټپ یا قدم په قدم باندې دوی سره مخ ته ځي چې یو ګارنټي شي او بل واخیستل شي. دغه کې یو څه مشکلات شته. زه فکر کوم موضوعات هم دا دي. د طالبانو دپاره دا ده چې یو مستقل او خپلواک افغانستان وي او د امریکا لپاره دا ده چې دوی افغانستان د دوی لپاره بیا تهدید نه شي. په دوه موضوعاتو باندې دغه دویم اجنډا یې فکر. تر کومه ځایه چې ماته معلومات یې په دې باندې توافق شوی دی او په جزئیاتو باندې هم دوی کمیسیونونه ټاکلي وه
چې تخنیکی اړخ یې وڅېړي او په جزئیاتو باندې تر ډېره پورې توافق شوی خو دا چې لینک د نور سره ورکول کېږي په دغه کې توافق نه دی یعنې دا په دې باندې موافقه شوې ده چې د افغانستان خاوره باید د دې په ضد ونه کارول شي زمینه طالبان دې ته برابر نه کړي یا چاته ځای ورنه کړي د دې په ضد باندې څه وکړي همدارنګه امریکایان د افغانستان وځي او بیا مداخله هم نه کوي دا شان باندې موافقه سره ده خدای چې دی لینک ورکړي د نور موضوعات سره چې ورباندې افغاني ډیالوګ دی په افغانستان کې ثبات راوستل دي یا نور داسې موضوعات چې دوی د هغو پورې لینک ورکړي دا نو جزئیات دا کېدای شي تر بحث لاندې فکر نه کوم موافقت وشي دلته یو داعیه موجوده ده که دغه داعیه په افغانستان کې ختم شي بیا دا ټوله شان په خپله سکوت کوي داعیه د جهاد که دلته افغانستان مستقل او خپلواک هېواد شي او د اشغال دغه تسلسل په دې ځای کې ختم شي او د دوی لاسوهنې ختم شي افغانان یو ښه مرکزي حکومت ولري او د افغانستان په عنعناتو د اسلامي چوکاټ سره سم خپل اصول مخ ته بوځي نو د جهاد داعیه په خپله ختم شو چې ختم شو بیا هېڅوک دلته دغه نشي کولی زما توصیه به دا وي چې سوله د ټولو په ګټه ده مقام دا یو موقت شی دی او په دغسې وخت کې چې په افغانستان کې یو څوک قاتل وي د خپل ملت او د خپل خلکو قاتل وي د هغه دپاره سوله بیخي ارزښت لري ښه به دا وي چې تر جنګ سولې ته هر څوک ارزښت ورکړي زه فکر کوم موږ په افغانستان کې هره ورځ 300 انسانان د لاس ورکوو د دې قاتلین څوک دي همدا رهبریت چې ځان ته رهبر وایي ځان ته مشر وایي دا مستقیم د دغو خلکو قتل دی که دا قتل خو په کور کښېناستل هم خیر دی دکان کول هم خیر دی حتی فقر کول والله خیر زه د یو افغان په صفت دا وایم چې سوله خیر ده په سوله کې باید هېڅوک خنډ پیدا نه کړي سوله د ټولو افغانانو په ګټه ده هم د دنیا هم د آخرت د طالبانو په 2014 کې قطر ته د دفتر لیږل په دې معنا و چې د سولې کې یو عملي قدم واخیستل متاسفانه هغه وخت کې دا قدم خنثی شو اوس هم طالبان په سوله کې رښتوني دي زه به وجه درته وایم چې ولې رښتوني دي طالبان هغه طبقه ده چې محکوم شوه په دې ملک وځپل شوه کور یې وران شو کلی یې وران شو شتمني نه لري د ملکه فراره شوه په ټول دنیا کې ځای نه درلودی نو د داسې یو انسان لپاره چې څوک سوله ورته مخته کړي د هغه به اولیت څه شي خو په ضمانت باندې چې سوله واقعا د افغانستان دغه ټول منافع او د دوی غوښتنې او د دوی هغه عزت او ابرو تضمینولی شي زه فکر کوم تر ټولو غوښتنه او ملاتړ د سولې به د طالبانو سره د تضمین غوښتنه معنا دا ده چې دلته نړۍ هم یو مسؤلیت لري د ضمانت افغانستان کې د طالبانو نظام او دا د بینه ولاړې په هیواز کې امریکایان دلته راغله په افغانستان کې په لکونو انسانان د بینه ولاړه تر اوسه پورې په افغانستان کې بې ثباتي موجوده ده جنګ روان دی شنو نړیوال په تریلیونو ډالر دلته مصرف کړه او ناکامه شوله اوس اوځي آینده کې باید څه وکړي زه فکر کوم دلته دا دواړه نظر مطرح دي که دوی د افغانستان سره من حیث د یو مسؤول طرف ضمانت غواړي نړیوال اخلاقا او مسؤلیت لري چې د افغانستان د مرکزی حکومت سره چې د افغانستان په خوښه د افغانان په خوښ په مستقبل کې جوړیږي دغه مالی او سیاسي ملاتړ وکړي تر څو چې دوی یو فایدار او ثبات رسېږي او په خپل ځان باندې متکي کېږي دا به د افغانانو خبره وي افغانان چې په مستقبل کې کومه غونډه کوي چې دا اوس د اپریل په 14 او 15 ده کېدای شي دا پسې پراخه شي په یو صحنه کې حکومت ورته هم داخل شي بیا به دا فیصله کوي چې د افغانستان مستقبل کې څنګه دوی څه غواړي دا به تر وخته دمخه زه ووایم د یو خبره ده یو څوک وایي په دریاب په غاړه ناست و دا څپې شمېرلې بیا د څپو حساب ځینې ورک شو نو بیا ژړلی یو بل څوک ورته راغلی ورته وویل چې ولې ژاړې ده وویل چې ډېر وخت مې خواري کړې و دا دریاب څپې مې شمېرلې نو هغه اوس راسه ګډې وډې شوې خواري مې عباس و نو هغه ورته ویل لیونی چې ته یې هم دا دریاب وي اوس یې د سره بیا شروع کړه زه فکر کوم چې زموږ د پښتنو متل وایي مایع چې هر وخت د اوبو راوکاږي تازه ده نو دا شی خو سوی دی موږ خو سوی دی اوس موږ نشو راژوندي کولی تلفات سوی دی موږ نشو راګرځولی که آینده مخه ونیسو موږ خو د دې مسؤلیت لرو چې آینده مخه ونیسو دا باید مخکې نیول سوی مخکې خو که ونه نیول شي خو دغونې نور وژل کېږي
بنا پر مسؤلیت باندې د آینده د پاره د وینو تویولو او د افغانستان کې د یو داخلي جنگ چې خلک ځین ډېر سخت بیریږي او پخواني ترخه تجربه په وړاندې پرته دغه مخه باید ونیول شي.